ورځې یو بله جلسې ته ښه راغلاست. په دغه جلسه کې مونږ معینه انټګرال اخلو. راځئ ګرانه زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. زموږ عنوان ده معینه انټګرال. ګرانه زده کوونکو معینه انټګرال تعریف. راځو د معینه انټګرال تعریف ته. د لیمیټ مجموعې تابع یعنې اف ایکس د لیمیټ د مجموعې تابع یعنې اف ایکس په انتروال کې a b کله چې عدد n لا یتناهي ته تقرب وکړي او د هر فرعي انتروالونو اوږدوالی دلتا x صفر ته تقرب وکړي د تابع معینه انټګرال بلل کېږي. اف ایکس څخه چې x مساوي a تر هغه پورې چې x مساوي b یاد ولرئ. د مثال په ډول تاسو ښه ځیر شئ. موږ لرو چې لیمیټ د سمیشن n i چې مساوي اوسي یو ته او n هم تقرب وکړي x ته. نور f x i دلتا x دا مساوي کېږي د انټګرال مونږ b او a وویله، یعنې انټګرال د b یا a یا داسې هم ویلی شو چې د انټګرال د ښکته خوا نه a تر b پورې f x دلتا x دي مساوي کېږي f x چې د a نه تر b پورې صدا بالاخره مساوي ده f دلته اول د x په ځای b لیکو f b منفي f a په دې شکل باندې. یعنې موږ د معینه انټګرال تعریف په خلاصه ډول ووایو. د لیمیټ د مجموعې تابع اف ایکس په انتروال کې د a او b یا b او a په انتروال کې چې n هم تقرب وکړي لا یتناهي ته. فرعي انتروال اوږدوالی د دلتا x صفر ته تقرب وکړي د تابع معینه انټګرال په نوم باندې یادېږي. نور معینه انټګرال په دې شکل باندې موږ هم تعریفولی شو چې لیمیټ د سمیشن n i مساوي اوسي یو ته او n هم تقرب وکړي صفر ته f x i دلتا x دي. اوس د دې نه موږ معینه انټګرال اخلو. انټګرال b نه تر a چې f x دلتا x کېږي. کله چې موږ د f x نه انټګرال واخلو یعنې کېږي f b منفي f a. د همدې عمومي فورمول له مخې نه اوس موږ په انټګرال کې یو مثال حلوو. که موږ ولرو انټګرال دی څلور نه تر منفي یو لیکو چې 3 dv صدا مساوي کېږي داسې دي مساوي کېږي 3x یعنی dv یا x هم کولی شو چې دې په ځای ولیکو د څلور نه تر یو پورې دي، یعنې څلور نه تر یو پورې صدا مساوي کېږي. د دې نه اوس موږ څه کوو؟ انټګرال نیسو یا د دې انټګرال ځواب ترلاسه کوو. لیکو لومړی څه شی ده؟ څلور ده. 3 ضرب د څلور منفي د پخوانۍ فورمول له مخې نه منفي 3 خپله لاندې څه شی ده؟ منفي 3 ده. قوس منفي یو ده، یعنې 3 علامه خو منفي ده. موږ وویله f b منفي f a د دې فورمول له مخې نه موږ اوس د دې نه معینه انټګرال ځواب واسو. 3 خپله د x په ځای څه شی لیکو؟ b څه شی ده دلته؟ څلور ده. منفي علامه خپله 3 د x په ځای څه شی لیکو؟ لاندې وګورئ د a په ځای څه شی ده؟ منفي یو ده. منفي یو دا اوس مساوي کېږي.
ګرانو زده کوونکو که تاسو 3 څلور سره ضرب کړئ څو کېږي؟ 12. یعنې 12 منفي 3 منفي سره ضرب کې چې کېږي؟ مثبت. 3 یو سره ضرب شي څو کېږي؟ 3 مساوي ده. اوس 12 3 سره جمع شي څو کېږي؟ 15. د مایع نه انتروال مخکې چې موږ ولیکله فورمول، اوس د دې په فورمول مطابق باندې موږ دغه سوال حل کړله. څه ځواب یې ووتله؟ 15. او اوس چې دا موږ غواړو په عدد محور کې موږ وښیو، دا عمودي شکل او دا هم افقي شکل. ګرانو زده کوونکو فرض کوو که دغه نقطه د A نقطه وي، د A نقطه، دغه نقطه هم د B نقطه وي، دا هم f(x) وي. فرض کوو چې دلته دا f(x) ده. دا چې f(x) شوله دا قسمت فکر کوو چې x ده. دواړه چې کوو یو بل سره یوځای کوو. موږ مایع نه انتروال قیمت موږ وویله تر څو ده؟ په فورمول کې عمومي فورمول کې b نه تر a پورې، یعنې خپله د a نه سیدي په دې شکل باندې شروع کېږي تر a پورې راځي، همداسې ادامه لري تر b پورې. یعنې هره عدد چې د a او b ترمنځ شتون لري کېدای شي په دې هغه کې مایع انتګرال انتروال کې شامل شي تر A پورې، یعنې د A نه نیولی تر B پورې. دا هم د مایع انتروال د فورمول تطبیق په دې شکل باندې. ګرانو زده کوونکو دا زموږ د ریاضي نننۍ جلسه تر بله جلسې پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تاسو مهربان او بخښونکي الله ته سپارم. خو وخت د خدای په امان.